فرهنګي یرغل دا زموږ او ستاسې پر وړاندې یو ګواښ دی. په خاص کونړ ولسوالۍ کې د یوې ولسي راټولېدنې په ترڅ کې قومي مشرانو وویل د اسلامي ارزښتونو ساتنه د دوی ګډ مسؤلیت دی او په دې برخه کې د اسلامي نظام پر وړاندې به د هر ډول ناوړه او منفي تبلیغاتو په کلکه مخنیوی کوي. په دغه ولسي غونډه کې د خاص کونړ ولسوالۍ مسؤلینو د فکري سمون او اسلامي عقیدې په ارزښت یې ګډونوالو ته معلومات وړاندې کړل او ټینګارې دا چې زموږ ځوان نسل باید په اسلامي او افغاني روحیه وروزل شي چې په راتلونکي وخت کې پرې د نورو د پوچو فکرونو او عقایدو سیوری ونه غوړېږي. د خاص کونړ ولسوالۍ په تالار کې غونډه جوړه شوې وه چې په هغې کې د خاص کونړ علما کرام، قومي مشران، متنفذین، ځوانان، مسؤلینو ګډه برخه اخیستې وه چې الحمدلله ډېر ښه موضوعات پکې مطرح شول او موږ هلې ځلې کوو، کوشش کوو لکه څنګه مو چې دلته دغه غونډه مو دایر کړې وه چې دغه غونډه قریجاتو ته وخېژوو، بانډو ته وخېژوو، هلته هم دغسې غونډې دایر کړو تر څو عامه پوهاوی وکړو. اسلامي نظام، اسلامي امارت ځواکونه دې ته شپه ورځ ولاړ دي چې دغسې د شر او د فساد مخنیوی وکړي او د نظام په دفاع کې چې څوک جګېږي یا د نظام مخالفت کوي هغې ته ځواب ووایي په وخت سره، بلکې خپله افغانانو سره د خپل وطن واګي. په همدې حال کې د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشرانو ډاډ ورکړل چې په خپلو سیمو کې به چاته اجازه ورنکړي چې د اسلامي او شرعي نظام پر وړاندې ناوړه کړنې ترسره کړي. د بدو رواجونو او د فکري دغه په رابطه باندې غونډه وه، ډېره ښه غونډه وه او انشاءالله ولسونو ته ملاتړ وکړه او موږ خو همیشه دپاره مشرانو، علماو، ځوانانو او استادانو، متنفذینو همیشه دپاره د دې کوشش کړی دی او همیشه دپاره یې دا کړي دي چې او غوښتنې هم دا دي چې د داسې بدو رواجونو او دغسې بدو خبرو شیانو مخه ونیسو. افغانستان 9.9% مسلمان هیواد دی او د دې دپاره 50 کاله د ملت قربانیګانې ورکړي دي چې اسلامي نظام منځته راشي. هر هغه څوک چې د هر درس نه د افغانستان جغرافیه ننګوي، د افغانستان دغه اسلامي نظام ننګوي یا دلته تخریبات کوي او دغه زمونږ امنیت تخریبوي، موږ به د سر په بیه د خپل نظام نه، د خپل هیواد نه او د خپل جغرافیه نه دفاع کوو. د یادولو وړ ده چې دغه ولسي راټولېدنه د اسوارم فکري او فرهنګي ادارې لوري جوړه شوې وه چې په پای کې آزاد بحث هم ترسره شو چې ځوانانو قومي مشرانو پکې خپلې پوښتنې او غوښتنې د مسؤلینو سره شریکې کړې.